سرلای صاحب ما چې تاسو کیسې لوستې دي نو یو شی چې ما ته ډېر جالب و او د نورو مې دا صفت اورېدلی ده د سوژو په حساب مو کیسې ډېرې نوې دي. په وطن کې خو داسې ده چې هغه معمول له یو څو سوژې دي او هغه سره تکراریږي را تکراریږي. بل جملې ډېرې لنډې دي، سرې پیل سي او کیسې مو سره تړلې وي لکه یو لاس غالی، یعنی کیسه داسې دا مو چې ما لوستې دي د ما په نظر ستاسو د کیسو هغه عمده خصوصیت دي. خو تاسې له هېواده بهر اوسئ او تجربې مو همداسې دي چې حالته دي. څه فکر کوئ له ځینو سره به دلته خلک ناشنا نه وي، له وسایلو سره، له مکانونو سره؟ کېدای شي د ځینې شیان ناشنا وي یا حتی ځینې احساسات ناشنا وي. فرض که په لندن کې دا اسانه ده چې له یوې نجلۍ سره ته په سړک ودرېږي، خبرې وکړې یا په یو پارک کې ورسره وګورې. په کابل کې شاید دا خلک هیڅ کې چې دا څه کیسه ده، نو دغه ډول توپیرونه هم شاید وي پکې. لیکن زه خپل په دې باور یم چې لیکوال چې چیرې اوسېږي باید د هغه ځي تصویر راکړي او یو چا که هغه حالت نه یې احساس کړی باید لیکوال دا ډول ورته وروښي چې دی قانع شي یا دا قانع شي پې. هر کله چې لوستونکی یا لوستونکې قانع شوه، ګمان کوم که په مریخ کې هم کیسه ولیکل شي پردی بیا نه ده. پسرلی صاحب ما چې ستاسو کیسې ولوستلې د هر لیکوال خپلې دلچسپۍ تقریبا په ډېرو کیسو کې مو دلچسپي دا وي چې د کرکټر رواني کیفیتونه، نفسیات او دننه د انځور کوي او دا تمایل بیخي ډېرم ده. څه فکر کوئ وجه یې څه ده او که ډېر تکرار سي زړه نه وهي؟ ښه، دا چې که ډېر تکرار وي زړه وهي که نه وهي یا خو به شاید لوستونکي راته ووایي. خو زه خپله چې ده له ظواهرو هغه باطن ته ګواکې ډېر پام کوم او کرکټرونه ما ته د هغوی رواني حالت ما ته ډېر مهم ده نسبت دې ته چې د یو چا پزه او سترګې یادې کړم چې پزه یې څنګه او سترګې څرنګه وي. ځکه چې دغه روان د انسان چې د انسان شخصیت بشپړوي، کرکټر یې بشپړوي. زه د کرکټر په کیسو پسې ګرځم. په حقیقت کې زما کیسې چې دي کرکټرونه دي، څیرې دي او دغه څیرې چې دي بې له رواني اړخه یې ګمان کوم بشپړې نه دي که سړی وایي. نو شاید دا زما تمایل چې زه غواړم چې د کرکټر کیسې ولیکم او د کرکټر په کیسو کې رواني اړخ ډېر مهم ده. کله ناکله مو په کیسو کې هغه اصلي پیښه او وړې پیښې چې دي دا له سړي ورکې سي. ما ته پیښه مهمه نه ده. پیښې چې دي په حقیقت کې د کرکټر د بشپړولو لپاره یا د کرکټر د معرفي کولو لپاره کارېږي. زه ډېر کله وایم چې کیسه لیکوال یا کیسه لیکل یا کیسه لکه یوه محکمه داسې ده چې په محکمې کې څارنوال وایي چې په دې دلیل په دې دلیل په دې دلیل پلانکی یا ملامت دی او یا هم سلامت دی. دغه پیښې ماته دغه شواهد دي، د دې لپاره زه کاروم. نو په حقیقت کې اکثر وخت ماته پیښې مهمې نه وي. پیښې زما لپاره خښتې دي چې خپل کرکټر پرې بشپړوم. د کیسو په اړه دا خبره کېږي چې پیښه پکې مهمه ده، پیل پکې مهم دی او پایم پکې مهم ده او نتیجه هم پکې مهمه ده. ستاسو د ډېرو کیسو پای داسې وي چې سړی داسې فکر کوي چې یو څه نور باید وای او په دې وروستۍ ټولګه کې مو په دې کې تقریبا 2 کیسې داسې چې ما ولوستلې داسې وي چې دواړو کې بیا ځای د خوب کوټې ته بېدېږي، سړی راضي نه سي، قانع نه سي. زه تل کوشش کوم چې اصول چې څه دي په هغو باندې ونه درېږم، قواعد چې څه دي په هغو ونه درېږم. زه د بدلون پلوی یم. زه وایم چې اصول د دې لپاره دي چې مات شي. په دې لوبو کې ریکارډونه دي چې خلک یې ټینګوي، خو ریکارډونه د دې لپاره دي چې مات شي، بل څوک باید مات کړي. زما دغه ګمان کوم په همدې دلیل زما ډېرې کیسې داسې دي چې شاید بیخي په بل ډول سره لیکل شوي وي. په همدغه لارورکي کې زما یوه کیسه ده چې هغه ټوله له سره تر پایه مکالمه ده، بل هېڅ شی هم نه ده، بیخي لکه ډرامه داسې ده. لیکن هغه زه یې کیسه بولم، لنډه کیسه یې بولم. زه
هغه تعریفونه چې د کیسې لپاره شوي دي که څه هم ما لوستي دي په خبر یم خو زه ورته ټینګ نه یم. زه وایم چې یا دا باید مات کړو، دغه پولې باید مات کړو. لکه په شعر کې نظم و غزل ولا آزاد شعر سو، بیخي لنډکی شعر سو، بیخي بل شی ونه جوړ سو. ولې په کیسه کې دا شی ونه کړو؟ دا چې د یو دوه کیسو پای سره ورته دی کېدای شي وي او ما تر اوسه پورې 130 کیسې لیکلي دي، شاید دغه دوه نه ډېرې نورې کیسې مې هم سره ورته والی ولري سره. دا چې ولې زه کیسه په داسې ځای کې پرېږدم چې ګواکې د لوستونکي تنده پرې نه ماته شوي یا هغه فکر کوي چې یو څه نور هم وي، د دې یو دلیل ده او قصدي دا کار کوم. زه په دې فکر یم چې زما لوستونکی باید خپله نوره کیسه پسې بشپړه کړي، شلو اړخونو ته دی ولاړ سي. زه دی پرېږدم چې یا دا پرېږدم چې خپله پرې فکر وکړي. زه دا نه غواړم چې له لاسه یې ونیسم لکه کوچنی چې مې نیولی او تر پایه پورې یو ځای ته ورسوم چې دغه دروازه ده و هغه کوټه ده و هغلته به ته کښېنې. دا کار زما نه خوښېږي. او که داسې یو کیسه ولولم هغه باندې د پېښوریانو خبره بوج سي. زه غواړم چې ما پرېږدي چې زه هم ساه واخلم او زه هم فکر پرې وکړم. نو ګمان کوم دا چې زه خپله له دغه ډول یو کیسې نه خوند اخلم او شاید دغسې هم زه لیکم، زه غواړم چې لوستونکي ته هم یو څه فرصت ورکړی وي. د کیسې په پیغامونو باندې ډېر وخت دلته تاکید کېږي او لیکوال یې کوي. ستاسو یوه کیسه ده فال، یو څوک ده او له فاله سره په جنجال کې ده او بیا راځي یو بل څوک ده چې د نوم یې په علب شروع کېږي، له هغه سره یې جنجالي، بیا په کور کې څه جنجال لري. د پیغامونو ته چې وګورو یعنی کله ناکله صرف هغه یو رواني کیفیت دی، خاص پیغام هم نه وي پکې چې فرضاً صرف یو څوک انځور سوی رواني حالتونه دي. په دې کیسه کې مو نظر څه ده؟ په کیسه کې زه عموما دوه خبرې مطرح دي. یو دا ده چې ډېره هڅه کوم د کامیاب یم که نه یم کامیاب یم، هغه دا ده چې زه غواړم چې په پای کې د ژوند یوه صحنه داسې ترسیم کړم یا یو کرکټر داسې ترسیم کړم چې په پای کې لوستونکی په ژوند کولو فکر وکړي. کله کله شاید داسې یو څه وي پکې چې هیله له لاسه مه ورکوه. کله کله شاید یوازیتوب وي. په ژوند کې موږ ډېر خلک وینو چې واده لري، اولاد لري، ورور لري، خور لري، مور لري، ټولنې کې دوستان لري، لیکن دی بیا هم یوازې دی. دا هم د یوازیتوب هم خپله یو څه دی چې ما ډېر کارولی دي په کیسو کې، بالخصوص په تېره مجموعه کې نسبت د مجموعې ته. او یوازې شوي چې دي یا یوازې شوی انسان چې دی، زه غواړم ووایم چې ژوند یوازې دی، خو په دې یوازې حالت کې هم ځینې شیبې دي چې هغه خوندورې دي او دغه شیبې دي چې ژوند جوړوي. له دې وراخواته شاید زه ډېر څه پیغامونه ونه لرم. اصلا غواړم چې انسان باید له ژونده خوند واخلي. دا به هغه اصول ومنو چې تاسو ورسره دلچسپي لرئ چې ستاسو په کیسو کې اوسي، هغه نور اصول خو مو مات کړو. لکه مخکې مې وویل زه د اصولو پابند نه یم. اصول د دې لپاره دی چې مات شي. زه دا نه غواړم چې یو څوک دې راشي او فرض کړه یوه لنډه کیسه ده، په هغه کې دې 14,000 نورې کیسې هم وکړي، بیخي د ناول غوندې یو غټ شی دې ولیکي او دې لیکي چې دا لنډه کیسه ده. هغه څه نه وایم. لیکن نور کوم اصول چې دي لکه کله چې د لنډې کیسې لیکل پیل شوي دي په هغې کې بدلون راغلی ده. موږ ولې ورته ټینګ شو چې یا قسم مې کړی ده چې پای لري، منځ لري، عوج لري، تلوسه لري، نه پوهېږم دا لري هغه لري، هغه څه شی په کتابونو کې راغلي دي. دا سرونه دي ما فکر باید مات سي. په شعر کې چې موږ دې ته قانع یو چې موږ د لنډکی شعر ولرو، موږ د سپین شعر ولرو، موږ د نظم ولرو، غزل دې ولرو، قصیده و نه پوهېږم څه دې ولرو، ولې په کیسه کې دا دودونه مات نه کړو؟ او هغه وخت به شاید عیب وي چې یو لوستونکی ترې خوند وانخلي او وایي چې دا خو کاملا ګونګه کیسه وله. هغه وخت کې شاید یو څوک وایي چې دغه بدلون ګټه ونه لرله. او که هغه حالت نه وي ګمان کوم بدلون پکار دی. تر اوسه به مو څومره کیسې چاپ شوي؟ 100 کیسې مې چاپ شوي دي. همدا د لارورکې وروستۍ کیسه مې 30مه کیسه ده، خو لیکلې مې 123 کیسې دي تر اوسه پورې. زه یو عادت لرم چې کیسې شمارم په خپل کمپیوټر کې. را سره هر کله چې کیسه ولیکم هلته نمبر ورکوم. 123مه کیسه د اپریل میاشت 2015 کال فرض کړه داسې یو څه لیکم. او هر کله چې کیسه ولیکم د کیسې لاندې هغه ساعت هم سره لیکم.
له دې سره خاصه دلچسپي وي. کله چې بیا کلونه وروسته هغه ځای ولولم هغه شیبې ته مې ورولي او هغه شیبې بیا خوند اخلم.